الله فرمای په گیم کې به مصروف یې، په لوبه کې به مصروف یې، کاغه گیم دی د موبایل گیم دی او کاغه گیم دی د میدان او د ټورنمنټ گیم دی. او الله وایي زه به در باندې عذاب راولم او راګیر به دې کم. او چې تاسو فحاشي کوئ، تاسو بې حیایي کوئ، تاسو بې پردګي کوئ، تاسو ډمتوب کوئ، تاسو په ټیک ټاکو، په فیسبوکو، په یوټیوبو او په مختلفو طریقو باندې فحاشي پیلاوئ، کاغه په خبرو کې ده، کاغه په فحاشۍ کې ده، کاغه د ویډیو په شکل کې ده، کاغه د آډیو په شکل کې ده، کاغه د غانې په شکل کې ده، کاغه د فلم په شکل کې ده، کاغه د ډرامې په شکل کې ده، کاغه د فني کلیپ په شکل کې ده. رب العالمین په سورة نور کې اعلان کړی دی، واورئ وی ګوره ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله فرمای یقینا هغه کسان، هغه بدبخته، هغه بی غیرته، هغه بی حیا خلق چې د مؤمنانو په معاشره کې بی حیايي خوري، چې په شکل کې خوري، الله فرمای دوی له به دردناک عذاب ورکوم، په دنیا کې به هم دردوم، په عذاب کې به رانیسم او د آخرت عذاب به ورکوم دردناک. او بیا الله فرمای الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ، الله ته چل مخایا. دا پکې مو چې دا خو چې فني کلیپ دی، دا خو چې نو دی کې نو ښه خبره ده، دا خو چې یو انټرټینمنټ دی. په آرام کښېنه، الله وایي خوله دې بنده که. مخکې نه الله 1500 کاله مخکې قرآن کې ویلي والله یعلم، الله ته چلونه مه ښایه، الله پوهېږي. وانتم لا تعلمون. انسانه بې عقله او بې علمې خبرې مه کوه، خوله دې بنده که، تبصرې مه کوه. غلط کار کوې غلط کار کوم، ګمراهي کوې ګمراهي کوم، بې حیي کوې بې غیرت یې مه داسې ووایه بې غیرتي کومه. توبه وباسه الله ته، چلونه مه ښایه الله ته، بانې مه ګوره ځان له. ځکه مشهور متل دی وایي عذر ګناه بدتر از ګناه. ګناه له چې دې عذر وکړه دا د ګناه نه بدتر کار. قرآن کریم کې الله رب العالمین د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام واقعات، د هغوی دعوتونه او د قومونو حالات ذکر کوي. انبیاءو دعوت کړی دی، لږو خلکو په ایمان راوړی دی او ډیرو خلکو یې خلاف کړی دی. او دا چا چې خلاف کړی دا اکثر د قوم غټان، سرمایه‌داران، متکبرین، د خپل مال او د سرمایې د تکبر د وجې نه، د لویۍ د وجې نه هغوی راولګېږي او انکار وکړي د حق نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغوی د هلاکت او د هغوی د عذابونو واقعات دا ځای په ځای ذکر کړي دي. عجیبه خبره دا ده چې قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره ورسره بیا ذکر کوي په مختلفو مقاماتو کې، چې کله ما په دې خلکو باندې عذابونه راوستیو نو چې عذاب بلاړو، هغه باقي کم کسان به پاتې شو په ځای د دې چې د دې عذاب نه عبرت والي او توبه وباسي. نو وروسته به یې دا ویلې چې مړه دا خو هسې د زمانې یو ګردش دی، راځي کله حالات دي، کله به پکې سیلاب راځي او کله به طوفان راځي او کله به زلزله راځي او کله به حالات یو شانی کله بل شان. په ځای د دې چې توبه وباسي چې هلکه دا عذاب و، نو عذاب ته به د عذاب په نظر نه کتل. او انشاءالله نن موږ دې موضوع باندې لږه خبره کوو چې نن سبا ګوره د خلکو ذهن داسې جوړ شوی دی چې په عذاب کې موږ ټول اوس هم موږ ټول په عذاب کې ګرفتار یو. دا ظالمانو کمرانان چې را باندې مسلط دي دا عذاب دی، دا چې ته او زه ګرانۍ ته جاړو دا عذاب دی، دا چې ما او تا ټیکسونو ته جاړو دا عذاب دی، او داسې ورپسې نور زه بېشمار عذابونه دي. خو موږ د سره دې ته لکه د عذاب په نظر نه ګورو. او دا ټولې خبرې قرآن او حدیث کې ذکر دي، عذابونه دي په مختلفو شکلونو. او تاسو هغه حدیث اورېدلی چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې ویلي زما امت به په یو ځل ټول نه هلاکې. نو بعضې ځایونو کې عذاب راشي، چې دا په بل ځای عذاب راشي د دې معنا دا نه چې ګنې موږ ښه خلک یو. دا د بل ځای عذاب دا تنبیه زما او ستا دپاره خبرداری چې ورته وارننګ چې ګوره سم شئ، بل ورځ ستاسو نمبر دی، ګوره بل ورځ به ګوره تاسو راونیسم. دې ته منبه عذابونه وایي. په مخکنو قومونو به هم دا دوه قسم عذاب راتلو. یو به منبه معنی تنبیه به ورکه، وارننګ چې ګوره سم شئ، یو جټکه به ورکه صرف. چې کله به په هغې باندې ونه شو نو بیا به استیصالي عذاب راغی. عذابونه دوه قسمه، یو منبه یعنې داسې یو جټکه الله ورکړي څه لږ خلک پکې هلاک شي، یا دا قوم په پریشانۍ کې څه وخت پوري او بیا الله پاک بیرته پرېږدي چې دوی اوس څه کوي. نو چې هوښیار یې زر توبه وباسي او چې نافرمان یې هغه نور هم مست شي، هغه چې کوم دی نور هم غافله شي.
نو بیا ورپسې الله رب العالمین استیصالي عذاب راولي د دې بیخ نه د جرړې نه ختم کړي ټوله. مثال یې څه دی؟ مثال یې فرعون او د هغه قوم دی. دا کوم ایتونه چې ما ولوستو د سورة العنکبوت په دې کې الله رب العالمین دا مختلف قومونه ذکر کړي دي. د دې نه یو آیت مخکې چې کوم ما پرېښود هغې کې عادیان او ثمودیان ذکر کړي دي. نو وروسته ورپسې قارون او فرعون او حامان ذکر کړی دی. بیا ورپسې آیت کې الله د عذابونو مختلف شکلونه ذکر کړي چې په هغې کې اشاره کړي چې ما په مختلفو قومونو داسې عذابونه راوستي. دا موضوع زه د دې دپاره بیانوم چې د امریکا الله رب العالمین په یو عذاب کې اوس رانیولې ده. دلته چې کوم دا کیلیفورنیا ریاست دی او لاس اینجلس چې کوم مشهور ترین ښار دی د امریکې، د ټولو نه بدماشان غټ، د امریکې ټول نه غټ بدماشان، د امریکې د ټول نه لوی مالداره او د امریکې د ټول نه د ټاپ ډمان او فلمونو والا دا په دغه ښار کې اوسېږي. تاسو خپله د امریکې د ریاستونو سټډي لږه وکئ. د صرف د دې یو کیلیفورنیا چې کوم هغه بجټ دی یا د دې کوم آمدن چې ورته پښتو کې مونږ وایو، یعنی دومره د امریکې دپاره د ګټې ښار دی چې د امریکې مشهور ښارونه نیویارک او واشنگټن، چې واشنگټن د امریکې دارالحکومت دی، د نیویارک او د واشنگټن ټوله سرمایه چې راجمع کړي نو یوازې یو د کیلیفورنیا عمره ده. په ټوله امریکا کې ټول نه مالدار ترینه ځای دا دی، نه پې چا ډس کړی دی، نور پسې ته ورغلی او نه زه، او بس ګیره ده، بس د الله هوا ده او رالوتي ده، اور دی او خورهیي. دا یو 2 هفتې پې مخکې هغه اور وچلېده د تیر پرون نه بل پرون بد د ورځې نه پې بل اور ولګېده په بله علاقه باندې همدغه کیلیفورنیا کې. او دا اور چې دی د سار د نن سار راپورټه پورې 9.5 ایکړه ځمکه پورې دا دی وسېزله. 9.5 ایکړه ځمکه دا یې صرف په دې 2 ورځو کې وسېزله. او لا روان دی او هوا ده او چلیږي، اور د ځان سره وړي، سپرغۍ وړي، بسر کې وړي، او ونه م اور اخلي، بلډینګ م اور اخلي، او هر شی بس اور اخلي لګیا دی. او مناظر به تاسو کتلي، وضاحت ته حاجت نشته. نو په دې کې هم لا خلک زموږ نه تپوس کوي دا عذاب دی څه، دا نور څه شی دی، څه شی دی؟ هغه ملک چې په دنیا کې د دې د فرعونیت ریکارډونه دي، هغه ملک چې د دې تاریخ ټول د قتل عام او د انسانیت د وینو تویولو نه ډک دی، هغه ملک چې په کوم بل ملک مسلمانانو ملک کې کوم شیطانت کېږي شاته ورپسې د ده لاسونه دي، د ده وسله ده، د ده سرمایه ده، د ده شیطانت دی، د ده 2 جنګول دي. نو ته څه وایې چې وایي بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، څو پورې به الله رب العالمین در ډیل ورکوي. مخکې هم ډېرې جټکې د خوړلې دي، خدای داسې جټکه ده چې دشمن ورپسې نه دی تللی. په ویتنام کې که شکست یې خوړلی روس وله ورکړی او د ویتنام جنګ چې وګورې نو خو د یو قوم سره په جنګ باندې اخته و، دا ورپسې راغی په ویتنام کې امریکا وزغلوله او سم یې برابر کړه. که په افغانستان کې الله تباه کړه خو راغلی و نو بس الله د دې خړسرو د لاسه وواله. دغه رنګه عراق او شام او دا دلته ورپسې څوک ورغلي دي، دغلته ورپسې د فلسطین د بچو بددعا ورغلې ده چې ما او تا د تیر 1.5 کال نه ویډیوګانې کتلې او نور هم څه نشو کولی، او سترګو نه به مخکې بهېدلې او ځان له به په پټ ځای کې ما او تا ناستو هغه جړلې بم او رب ته ویل چې ربه دغه لاسونه دي موږ سره خو هېڅ اختیار نشته. چا سره چې اختیار دی او جرنیلان دي او شټارونو نه دا سینې او دا ولې ډک شوي دي، بې غیرته شوي دي، خو یې تپوس نشي کولی، ربه ستا بندګان دي ته یې تپوس وکړه. دا هغه جړاګانې دي چې دا اور یې لګولی دی، دا هغه د ماشومې هغه چغه ده چې ویلي زه به الله له ورځم او د دې ټولو خلکو پیغور او د دوی شکایت به الله ته کومه چې دا زما دومره مسلمانان دي په اربونه او زموږ تپوس نه کوي. دا هغه د هغه وړوکي ماشومې چغه وه چې د هغې ویډیو اوس هم موجود ده چې هغې ویلې زه به الله ته شکایت کومه، زه به خپل الله ته فریاد کومه چې یا الله دا وګوره موږ باندې اور ورېږي او مسلمانان زموږ تماشه کوي، تپوس والا هم څوک نشته دی. الله ویې ورېږه زه به هم تپوس وکړم. 30 ارب ډالر دغه جنگ په دوران کې چې یهودو په مسلمانانو بمباري کوله، د 10 ارب ډالر وسله امریکې ورکړله اسرائیلو ته چې واخله شابه وژنه دا ماشومان، وژنه دا زنانه، وژنه دا سپینګیري، دا علما، او بیا سکول وله، اسپتال بمباري کوه. تاسو د هغه اسپتالونو مناظر ونه لیده چې ماشومان پکې تیکه تیکه پراته و علاج کېږي؟ هلته بین الاقوامي قانون دا دی چې اسپتال سره څوک کار نه لري، دا د علاج ځای، هغه ځایونه یې ویشتل. دومره وحشت دا به په مخ د ځمکه چا لیدلی؟ دومره ظلم او وحشت خو به زه یم که د تاتاریانو تاریخ روچت کې غیب نه یې کړی لکه دا دوی چې وکړه. څو پورې به الله تعالی ډیل درکوي.
دا خو لا پته نه لګي دینه بعد به الله رب العالمین سره څه کوي. دا امتحان دی په موږ تاسو چې موږ تاسو نه خوځېږو. الله د مرغانو نه کار نه واخیستی، ابراهیم پې نه و تباه کړی، عادیان یې په سیلۍ او په هوا نه و تباه کړي، سمودیان یې په چغه تباه نه کړه. یو چغه پې صرف یو ملک یا جبریل علیه السلام وواله او کړکې یو کړکې چې پې وکړه زړونه یې وچاودل. الله سره خو ډېر فوجونه دي، دا هوا هم د الله فوج تشه هوا ده. او څوک وایي دا یو مرغۍ ده او هغه مرغۍ نه اور ولګېده، هېڅ خبرې نه دي. دا ګپ دی، زړه ویډیوګانې دي مرغو، دا فضول شی نه دي. دا د الله رب العالمین اډر دی، دا د رب العالمین هغه هوا ده. د امریکې چې وایي ټول جدید ترینه ټکنالوژي ورسره ده، دا ملحدین بار وخت لګوي، موږ ته به دې صفتونه کول. ټکنالوژي فیل، د دوی ساینس فیل، عقلونه فیل، هر څه چې کوم دی کار یې پرېښوده. او الله سبحانه وتعالی هغه ور زیاتی او زیاتی او زیاتی او چلی ولا نه ورځي. او دا تیر چې کوم صدر لاړو جو بایډن، هغه وایي چې زما په ژوند کې چې د عمر خپله د 90 سال نه بره وایي زما په ژوند کې د امریکې په تاریخ کې چرته وایي د امریکې په تاریخ کې چرته دومره خطرناکه حادثه په موږ باندې نه وراغلې لکه دا اوس چې راغله. الله اکبر. دا ورته الله وښودله او هغه صحافي ته یې وښودله، هغه بېدینه د هغې جړه الله پاک خلکو ته ور واوروله چې هغه ظالم د فلسطین د ماشومانو په جړه پورې خندا کوله، تکبر یې کوو. او د فلسطین د ماشومانو د چغو په جواب کې هغه ظالم صحافي دا وایي د امریکې د هغه هم دغلته کور و په هغه تیر اور کې الله پاک یې کور ټول وسوځولو، ایره ایره کړو. الحمدلله علی ذلک. د کافر په عذاب به خفه کېږي نه، الحمدلله به وي. فقطع دابر القوم الذین کفروا والحمد لله رب العالمین. دا د سورة انعام آیت دی. الله فرمایي زه چې د کافر جرړې وباسم تاسو به الحمدلله وایئ، الحمدلله پې ووایئ، ځکه چې زما د بچي په جړه تا باندې ترس نه راځي. زمونږ زنانه تاسو چې کوم دی په اور کې وسوځولې، ماشومان هم ورله په غېږو کې شهیدان کړه، ستا په زړه کې ترس رانغی، زه په تا خفه کېږم، زه در باندې الحمدلله وایم. هغه صحافي چې هغه دا ویلي وایي دا نسل ورله ختم کوي. په میډیا کې بیان شته د مسلمانانو باره کې، وایي د فلسطین د مسلمانانو مظلومانو باره کې وایي د دوی دا نسل ختمول پکار دي. الله رب العالمین ورته وښودله چې نه در پسې مسلمان صاحب راغی او نه در پسې دشمن راغی او نه در پسې بل څوک راغی، زه درله ته په کور کې ناست او دا کور دله سېزمه. او هغه هم د هغه ویډیو هم راغی او لګېدی جاړي او سلګۍ وایي زما خو هر څه لاړه تباه شو، مزغوی کار پرېښی دی. دا ورته الله وښودله چې ته کوم نسل ختمول غواړې هغه نسل نه ختمیږي انشاءالله. دا تاتاریانو هم چې کله راغه، تاتاریانو چې کله حمله وکړله، خطرناک قوم ده. په عالم اسلام چې کله دوی حملې شروع کړې نو بعضې مسلمانان دومره وارخطا شو، دا خو به موږ ټول ختم کړي. او دا خو چا ویل انسانان نه دي، ځکه هغوی کې داسې خویونه و چې هغه د انسانانو خوی نه دی. تاتاریان به چې تږي شو نو د اوبو په ځای باندې به دا خپل د اس دا سټ به ووالو، خنجر به په کورو ټومبلو او خوله به یې پې خښه کړه، د هغې هغه وینه به یې څکله، پای به یې تنده ماتوله. داسې چا باره کې ته څه خیال کې دا کم قوم دی؟ دومره خو وحشیان او د آبادۍ د لاندې به اوسېدل نه تاتاریان، ځنګلي وحشي خلک د دې غرونو نه، دا روس او دا چې کوم دا چین او دا کاکیشي او دا علاقې چې کوم دی دغه شمالي علاقو د دې غرونو اوسېدونکي خلک هغوی به ویلې وایي دا کور جوړول او د هغې پاسه پوخ چت نه وایي دا خبرې وایي چې زموږ چت اسمان دی، صرف خیمه میمه به یې وویله بس هغې کې به اوسېده او ټوله دنیا به موږ فتحه کوو. او چا به ویل وایي دا ګوره انسانان نه دي، لکه دا جنات دي، جنګ ورسره مه کوئ. مسلمانانو حوصلې دونه خرابې کړې وې، لکه هغه امریکا چې اوله کې راغه بعضې خلکو به دا دروغ ویل، لکه وایي داسې ټکنالوژي ده ورسره وایي چې ټوپک دله او شپېلۍ دله کږه کي وایي نه ټوپک شپېلۍ کږې ده او نه څه هسې دروغ. دا میډیا کله دروغ وایي د کافرو غټې غټې خبرې کوي، دې لپاره مسلمانان پرېشر کې راولي. نو بعضې خلکو پکې دا وویلې چې هلکه د تاتاریانو سره جنګ نه دی پکار، دا هغه یاجوج ماجوج دي چې نبي علیه السلام یاد کړي دي چې دوی به راځي او بس ټول انسانان به وژني او بیا به دا ټول اوبه به هم ختمې کړي، دا د سیندونو اوبه نبي علیه السلام دا ویلي، دا حقیقت دی، دا به کېږي. موږ دا خبرې په عقل نه تلو، دا زموږ نبي ویلي او زموږ په داسې ایمان دی، داسې په یقین دی لکه دا اوس چې دا انوار په دې اسمان کې ولاړ دی. الحمدلله راځي به تاتاریان، خو هغه وایم یاجوج ماجوج به راځي، خو به وروستو راځي. هم انسانان دي، بل څه نه دي. دا نه چې غټ غټ غوږونه دي او دا یو غوږ بستره ده او دا بلې بړستن ده، دا د دروغو خبرې د خلکو او داسې واړه واړه دي. نه نه نه،
نبی علیہ السلام فرمایي پلن مخونه دي او دغه جاپانیانو او چینیانو په شان شکلونه دغه قوم دی یو ځای کې گیر دی او بیا به دغه ځای نه راخلاص شي. دوی وایي یاره وایي څنګه گیر دي دا خو دنیا ډېره ترقي کړې ده اوسه پورې چا ونه لیده موږ تا ته خو ډېر شی نه ښکاري ډېر ځایونه داسې دي چې تا جاز پکې نشي تللی تاسو لیدلي دي دروغ ویې لګیا داسې ځایونه داسې غرونه شته ستا په دې پاکستان کې شته بل ځای ته په دې پاکستان کې داسې غرونه شته د چترال د ګلګت د چلاس د دیامیر طرف ته چې په هغې جاز نشي تللی جاز پې د پاسه دغه نشي کولی بالکل رفتار پې نشي کولی پاتې لا دا چې ته وایې زه پکې یاجوج ماجوج خو ما ونه لیده نو مینه که نه وایي ستا لیدل څه ضروري دي څه زموږ نبي ته الله ویلي موږ یې منو ستا ټکنالوژي او ستا ساینس پې راته وایي بیا به زه منم ستا ساینس خو ړوند او کوڼ دی څه نه خبر نه دی ته خو چې زما نبي د نن نه 1500 کاله مخکې کومه خبره کړې ده نو ته نن را پیدا کړې ته ما توره وکړه چې موږ یې وګورو موږ وخاندو چې هلکه دا خو زموږ نبي مخکې ویلې وه ته ورپورې نه نیله چې کوم دی تعجب کې چې هله موږ یو سټډي وکړو موږ یو ریسرچ وکړو موږ یو تحقیق وکړو دا خبرې چې کله موږ وګورو الحمدلله زموږ په شان طلبه د دې نننۍ زمانې د ساینسدانانو ساینس چې موږ کله وګورو چې موږ توره وکړه موږ ریسرچ وکړلو موږ د دې خبرې نه معلومات وکړلو نوی ریسرچ راغی چې موږ یې وګورو وخاندو هغه په قرآن کې په حدیث کې ذکر یې د مخکې نه چې کله څوک په قرآن او حدیث صحیح پوهېږي الحمدلله نو چا به ویلی دا یاجوج ماجوج دی او جنګ ورسره مه کوئ په هغه وخت کې بعضې ځوانان غیرتمند د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په شان هلکان روچت شوې لکه انسانان دي مړه ستاسو په شان انسانان دي ودرېږئ ورته مقابلې ته هغه امام ابن تیمیه چې د انانو پسې خلک کنځلې کوي وردې بدې وایي ته وایې د امام ابن تیمیه د خپو ګرد ته هم نشي رسېدلی تا ته ګوره خولې ته دې ګوره دې خبرو ته دې ګوره امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د قلم او د تورې دواړو ځوانو هغه ابن تیمیه چې د ډېر علم او د مجاهدې او جهادونو د لاسه یې واده ونه کړلو او ټول عمر یې په آخره کې جیل کې تېر کړلو او د تاتاریانو سره جهادونه وکړو مسلمانان یې متفق کړو کپرې وله ماتې کړې تاتاریانو له او دا وګوره هغه تاتاریان چې شیعګانو ورسره ملګري شو او په مسلمانانو یې راوستل بغداد ته دا د مسلمانانو مرکز و کلم چې په اسلامي امت غټه حادثه راغلې روافض د صحابو دشمنان کافرو په سب کې ولاړ دي او مسلمانان یې قتل کړي دي دا تاریخ وګورئ تاسو دا خلک صحیح تاریخ نه ګوري هغه د دروغو خبرې واوري بس متاثره شي دي دا د ترکو د سلطنت عثمانیه چې دی د دې په خلاف کې انګریزانو سره دوی ملګري شوي په دې بر صغیر کې د صحابو دشمنان روافض تېره اجتماع کې ما ویلي په سبکنو اجتماع کې د مسلمانانو ملکونه همیشه دوی مات کړي دي صلاح الدین ایوبی خلاف دوی را پاسېدلي د نور الدین زنګي خلاف دوی را پاسېدلي دا صحابه دشمنان او کافرو سره ودرېد د مسلمانانو فتح یې نه پرېښودلې چې مسلمانان فتح حاصله کړي غرض مې دا دی زما محترم ورونو هغه تاتاریان چې شیع ابن علقمي ورسره ملګری شو وزیر و غدار او دوی را داخل کړه بغداد ته لارې وله ورکړه غداري وکړه دی وزیر ابن علقمي او د مسلمانانو دومره قتل عام دې تاتاریانو وکړو د دې روافضو د غدارۍ د لاسه د صحابو د دشمنانو د غدارۍ د لاسه چې دومره مسلمانان یې ووجل چې د هغې لاشونه سرونه یې پرې کړه تاتاریانو او د هغې د کوپړو نه یې مینارونه جوړ کړه په لکونو مسلمانان شهیدان کړه او بیا لاړه د بغداد چې کوم کتبخانې وي هغه ټولې کتبخانې د هغې هغه دغه ته اور واچو کتابونو ته د علم دشمنان د دین دشمنان او بیا د هغې هغه یوریا چې کوم دی د دجلې دریاب ته ور وغورځوله څو ورځې وایي دا د دریاب دا اوبه اول څو ورځې تکې سرې روانې وي د وینو د لاسه ځکه لاشونه به د مسلمانانو ور غورځول او هغې نه بعد چې کله دا کتابونه ور وغورځول څو ورځې د دریاب اوبه تکې تورې روانې وي د هغې دغه صحیح د لاسه او د هغې دغه یورو د لاسه کتابونو کې چې کومه صحیح پخوا په قلم لیکل کېده په صحیح باندې کمپیوټر خو نه وي دا خو اوس ایجاد خلق ویل چې مسلمانان ختم عالم اسلام بس ختم شو خو الله رب العالمین دین ختم کړو مسلمان ختم شو مسلمان ختم نشو بلکې هغه تاتاریان په بچو کې وروسته الله پاک داسې کسان پیدا کړل چې اسلام ته راغی یا غټ کافرو د مسلمانانو دشمنانو او په هغوی کې الله داسې جرنیلان پیدا کړه چې هغه د اسلام جرنیلان جوړ شو لکه ابو جهل د اسلام غټ دشمن
د نبی علیہ السلام غټ دشمن په بدر کې چې مردار شو، نبی علیہ السلام فرمایل دا زما د امت فرعون، لکه د موسی علیہ السلام مقابل کې چې فرعون، دا زما مقابل کې فرعون، دا ابو جهل. خو زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه چې کله فتح مکې نه بعد ایمان راوړو، د اسلام غټ جرنیل دغه نه جوړ شو. خالد ابن ولید څومره مسلمانان شهیدان کړو چې کافرو، خو چې د حدیبیه د صلح نه بعد ایمان راوړو. او عمرو بن العاص رضی الله عنه څومره غټ کمانډر د مشرکانو، څومره مسلمانان شهیدان کړیو، خو چې د صلح حدیبیه نه بعد ایمان راوړلو، دا د اسلام څومره لوی کمانډران او جنرالان به جوړ شو. اسلام تاریخ دی نه ډک. په تاریخ کې مدد ته هغه وخت ډیر حیران شي چې د یو کس ډیر ظلمونه وګوري په مسلمانانو او داغه د اسلام سره دښمنی وګوري او وروسته وګوري چې هغه اسلام ته را داخل شوی، به د اسلام لپاره قربانۍ ورکړي دي. الله اکبر. حیران به پاتې شي دا څنګه عجیب دین دی، الټه دشمن باندې اثر کوي. کم کس چې د اسلام ختمول غواړي، اسلام هغه فتح کوي او ځان ته راکاږي. نو غرض دا دی چې دغه د امریکې دغه بدماش صحافي چې ویلي چې نسل ورله ختم کوي، د دې نسل ختمول پکار دي. الله رب العالمین ورله د امیر ترین خار هغه ورله الله ټول ختم کړ، د کورم پکې الله وسوځو یې کړ ورله. الله رب العالمین قرآن کریم کې بار بار د خپل عذابونو تذکره فرمایلی ده. او الله رب العالمین فرمایي ګوره زه چې کله نیول وکم، ان بطش ربک لشدید، یقینا ستا د رب نیول ډیر سخت دی. ان اخذه علیم شدید، یقینا د الله رب العالمین نیول دردون کې ډیر سخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو قوم چې کله جرم کوي، یو قوم چې کله ظلمونه کوي، الله رب العالمین مهلت ور کوي، ډیل ور کوي چې پرې د توبه به وباسي. زما بنده دی نن به زړه چې کوم دی د غفلت نه دغه شي، نن به وایي چې نه کوم یا الله زما نوره توبه، خو چې کله الله رب العالمین وی راونیسي به یې تاسو خلاصولی نه شي. دا د الله قانون دی چې کله الله رب العالمین راونیسي به یې تاسو خلاصولی نه شي. ما خبره دا کوله چې عذابونه دوه قسمه دي، یو منبه یو استیصالي. منبه عذابونه او استیصالي دواړه په امت د موسی علیه السلام فرعون کې د هغه د قبیله کې موجود دي. فرعونیانو ته چې کله موسی علیه السلام اول دعوت ورک او هغوی رد کړلو، نو اول په الله منبه عذابونه راوسته کنه سورت اعراف کې چې څه پې راغه، طوفان پې راغی، جراد راغه، ملخان او قمل، سپږو عذاب راغی، او سپږی به پارشي کې چندخانو عذاب، د وینې عذاب پارشي کې به دا هغه منبه عذاب چې سم شي، ګوره سم شي، موسی علیه السلام خلاف مه کوئ، دا د الله پیغمبر دی. خو چې دی به وویلې بېرته خو ورته پته وه چې دا د الله حق پیغمبر دی. قرآن کې سورې اعراف کې هغه دی تفصیل وخت نشته. دی به راغه موسی علیه السلام ته ویلې موږ دپاره د الله نه دعا وغواړه، ځکه ته ډېر نیک سړی، دونه خو ته پته مو چې نیک سړی دی او پیغمبر دی، ستا دعا الله قبلوي. که دا عذاب زموږ نه لرې شو که نه، نو موږ به در باندې ایمان راوړو. الله فرمایي چې عذاب به مې ترې لرې کړه، هلته د خپل پیغمبر حقانیت مې پې ثابته، هغه به ویل یا الله عذاب ترې لرې کړه چې ایمان راوړي، ما به ترې لرې کړه. ولکه چې په دې کې پړ کړم، دا الله پړکوي بعضې انسان په خپله وعده کې به پړ شو، عذاب به ترې لرې شو. موسی علیه السلام څنګه ایمان نه راوړی؟ وایي پرېږده مړه بس یو وخت ولاړو، نه یو وبا ولاړه، ډینګي وایرس بس ختم شو، نور ته څه غواړې؟ او فلانې وایرس ولاړو ختم شو. هلکه الله سره نور وایرسونه نشته دی، همدغه یو وایرس الله رب العالمین سره، دا یو کرونا و الله سره رب العالمین سره داسې عذابونه دي والله که تړق وي د کټ نه راپاسېږي، داسې عذابونه الله سره شته. د الله د عذاب نه یره پکار ده، د دې نه پناه غوښتل پکار دي. یاد ساته د دې ته به دا به سپک نه ګڼئ، د دې باره کې به ډرامې نه جوړئ او نه به چې کوم دی ګپ ګڼئ. دا بیا د الله رانیسي او بل شان دی رانیسي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو چې په دغه منبه عذابونه ونه شو، قحطونه پرې راغه، مختلف عذابونه، نو رب العالمین اخره کې صبر سره وکړه، په دریاب باندې تباه نه کړه، ټولې ختم نه کړل. الله فرمایي هغه مکانونه، هغه بنګلې، هغه محلونه، هغه باغونه، هغه د دې هغه قیمتي کورونه، هغه هر څه چې پاتې شو په مصر کې، رب العالمین فرمایي تباه او برباد مې کړه په اوبو باندې. د قلزم په دریاب باندې الله فرعون سره د لښکر نه تباه کړ. خلکو کې مشهوره ده د نیل وی وړی دی، د نیل دریاب، دا خبره خطا ده. د قلزم په دریاب فرعون تباه شوی دی، د مصر د قلزم په دریاب کې دا تباه شوی دی سره د خپل لښکر نه. رب العالمین فرمایي دا هر قوم باندې چې ما عذاب راوستی دی،
دا مې د هغې د ګناه په وجه راوستی، هسې مې الله رب العالمین عذابونه نه راولي. سورت اعراف کې الله رب العالمین فرمایي آیا دا خلک نه یریږي د دې خبرې نه چې دوی به د شپې اودی او په عذاب کې به راونیسم؟ الله فرمایي دوی به اودی، د شپې به پې زه عذاب راولم، بیاتن د شپې به عذاب راشي، وهم نایمون دوی به په خوږ خوب باندې اودی او زه به راونیسم، زلزله به راشي، طوفان به راشي، بل عذاب بل عذاب. او الله فرمایي آیا دا خلک د دې نه نه یریږي زما د عذاب نه چې ورځ به لوبې به کوي، ټورنمنټ به سټارټي، گیمونه به سټارټي، څوک به په موبایل کې گیم کوي، څوک به په ګراوند کې کوي. او الله فرمایي زه به راونیسم په عذاب کې. دا خبره سورت اعراف کې ذکر وهم یلعبون، دوی به لوبې کوي، دوی به گیمونه کوي. زموږ خلک هم گیمونه، سپین ګیري هم گیم کوي او هلکان هم گیم کوي. حیران به شي ورته. یو وخت یو 2-3 میاشتې مخکې ټک راوتی و، ټک ټک. موږ سره یو میلمه راغلی، هلته ګاډي کې مسله کار و چې لاړو، نو ګورو خو مشر سړی دی، اناسې ټک ټک مل دته ورته وګوره، دا څه په عذاب اخته دي دا خلک. یو مصیبت خو نه دی چې په دې قوم کې راشي. سنجیده خلک نه یو موږ، سپک عادتونه سپک کارونه په موږ کې راننوتي دي چې سم کار موږ ونه کړل. غرض دا دی زما محترم ورونو، الله فرمایي په گیم کې به مصروف وي، په لوبه کې به مصروف وي، که هغه گیم دی د موبایل گیم دی او که هغه گیم دی د میدان او د ټورنمنټ گیم دی. او الله وایي زه به در باندې عذاب راولم او راګیر به دې کم، بیا به دې زما نه څوک خلاصوي. او چې تاسو فحاشي کوئ، تاسو بې حیایي کوئ، تاسو بې پردګي کوئ، تاسو ډمتوب کوئ، تاسو په ټیک ټاکو، په فیسبوکو، په یوټیوبو او په مختلفو طریقو باندې فحاشي پیلاوئ، کاغه په خبرو کې ده، کاغه په فحاشۍ کې ده، کاغه د ویډیو په شکل کې ده، کاغه د آډیو په شکل کې ده، کاغه د غانې په شکل کې ده، کاغه د فلم په شکل کې ده، کاغه د ډرامې په شکل کې ده، کاغه د فني کلیپ په شکل کې ده. رب العالمین په سورۃ نور کې اعلان کړی دی، واورئ وی ګوره ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله فرمای یقینا هغه کسان، هغه بدبخته، هغه بی غیرته، هغه بی حیا خلک چې د مؤمنانو په معاشره کې بی حیايي خوري، چې په هر شکل کې خوري، الله فرمای دوی له به زه دردناک عذاب ورکوم، په دنیا کې به هم دردوم، په عذاب کې به رانیسم او د آخرت عذاب به ورکوم دردناک. او بیا الله فرمای الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ، الله ته چل مخایا. دا پکې مو چې دا خو چې فني کلیپ دی، دا خو چې نو دی کې نو ښه خبره ده، دا خو چې یو انټرټینمنټ دی. په آرام کښېنه، الله وایي خوله دې بنده که. مخکې نه الله 1500 کاله مخکې قرآن کې ویلي والله یعلم، الله ته چلونه مه ښایه، الله پوهېږي. وانتم لا تعلمون، انسانه بې عقله او بې علمې خبرې مه کوه، خوله دې بنده که، تبصرې مه کوه. غلط کار کوې غلط کار کوم، گمراهي کوې گمراهي کوم، بې حیي کوې بې غیرت یې مه داسې ووایه بې غیرتي کومه. توبه وباسه الله ته، چلونه مه ښایه الله ته، بانې مه ګوره ځان له. ځکه مشهور متل دی وایي عذر ګناه بدتر از ګناه. ګناه له چې دې عذر وکړه دا د ګناه نه بدتر کار دی. ګناه دنه وشوه ځان به ملامته ګڼې، یا الله زما توبه، ما ګناه کړې ده، ما ظلم کړی دی، وبه ژاړې الله ته، ملامته به کړې ځان. او چې کې ګناه او بېله الټه ځان له به عذرونه هم ګورې بهانې، نو علما وایي دې کې د کفر خطره ده. مخکې خو ګناهګار وي تش، او چې دا ځان له بې دلایل هم ګوري او الټه ځان نه ملامته کوي بلکې تکبر کې راځي او ځان له نو ایمان هم دنه لاړلی ختم شو، اوس دې د کفر خطره ده. الله اکبر. زموږ خلک څه کوي لګیا دي په ګپ کې، موږ اخته ګپونه هم جوړ کړي دي دې دین نه. ته به وایې دا زموږ دا بدن کې موږ په خپله جوړ کړی دی، موږ یې د ځان په خپله خالقان یو. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي که نه ولې تاسو د خپل ځان په خپله خالقان یې، دا تا د خپل ځان په خپله جوړ کړی دی چې ته وایې زما خوښه ده او زما مرضي ده چې په کومه طریقه باندې زه ژوند تېروم او میرا جسم میری مرضي او دا خبرې کې لګې، او خپل مې واده دی چې څه پکې کوم، او خپل مې مړی دی چې څه مې خوښی کوم به، او خپل مې بدن دی چې زما خوښه ده څه کوم، او دا چل دی او دا چل دی. الله فرمایي دا خو بیا ته مؤمن نه یې، نو چې مؤمن یې هغه دا نه و چې زما خپل او زما او زما، هغه نه دا هر څه د الله دي، هغه څه وایي هر څه د الله رب العالمین دی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. که زه د بدن عبادت کوم، که زه د مال عبادت قرباني کوم، که زما دا ژوند دی، که زما مرګ دی، دا صرف د الله دپاره دی. زموږ دا ژوند او بیا زموږ دا نفس دا یو څو فوټه، زموږ مالونه دا د الله امانت دی.
بیرته به الله موږ نه تپوس کوي. الله را کړي دي، الله رب العالمین بیرته تپوس کوي چې څنګه دې استعمال کړو. او د دې په بدل کې الله جنت درکوي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله قرآن کریم کې فرمایي بېشک الله سودا کړې ده د دې مؤمنانو نه اخستي د دوی نفسونه د دوی مالونه د جنت په بدل کې. که جنت ته پکاري نو دې ځان ته ځان نه وي چې دا زما دی، بلکې دا به دا د الله امانت دی. دې خپل مال ته خپل مال نه وي، بلکې دا به چې دا د الله امانت دی. دا ځان دا یو څو فوټه بدن دا به د رب العالمین پر رضا او د هغه په مرضۍ کې استعمالو. الله به الله جنت راکوي، سودا به ال کیږي، او دا خپل مال به رب العالمین د رضا په کارونو کې استعمالو. بیا به الله رب العالمین موږ له جنت راکوي، نو سودا به کیږي. هیڅ ساتي زما محترم. قرآن کریم کې الله رب العالمین د ایتونو کې فرمایي چې دا کوم قومونه ما رانیولي دي په عذاب کې، دا ما اسی نه دي رانیولي، بلکې الله رب العالمین فرمایي دوی جرمونه وکړه، دوی د عذابونو اسباب اختیار کړه. سورة روم کې الله رب العالمین فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ښکاره شوی دی فساد، عذابونه په دې وچه ځمکه او په دریاب دواړو کې. دا عذابونه چې الله فرمایي دا ښکاري بما كسبت ايدي الناس، دا د خلکو د لاسونو د اعمالو نتیجه ده. زما او ستا عمل دی، زما او ستا د اعمالو په نتیجه کې چې کوم دی دا مونږ چې څه د عذابونو مختلف شکلونه دا لګې دی مخې ته راځي. بیا الله رب العالمین فرمایي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دا عذابونه ذکر اولم چې وسکوي دوی بعض یغ عذاب دي ته بعض ویل ولی ټول کم ځای کې دی هغه پر ټول عذاب ته د آخرت کې. الله دا خاص یو جټکا دا تعالی مې درکړه، معمولی غوندي یو اشاره مې درکړه دې لپاره چې الله دوی ته بعض عذاب وسکي، او د دې عذاب د وجه نه دوی سو کې لعلهم يرجعون چې دې ګناه نه واپس رجوع وکي الله ته. دا الله رب العالمین طرف ته رجوع کی. تاسو ته مې وختي ویلې چې قرآن کریم کې الله رب العالمین بدبخت قومونه غ ذکر کړی دي چې عذاب راشي او عذاب ته تلو نه پس بیا هغوی نورم په تکبر کې او په مستۍ کې راشي، او عذاب ته د عذاب په نظر نه ګوري چې مړه دا خو ژوند دی، نو کله به یو شان حالات او کله بل شان. نه نه نه، دا چې کوم تیر شو عبرت دې وانه خسته او غافل شوي او نافرمانه دې شروع کړي، داسې عذاب به در باندې الله راولي چې اشتب هغه چې کوم تیر شي به نه بالکل هیر شي، مزغونه به دې وځي والعیاذ بالله. الله رب العالمین سره داسې عذابونه چې تیر عذابونه به دې هیر شي، ته به چا خو راحت او اخو نعمت ولا عذاب عذاب خدا دې چې اوس مې خلاصېدنه نه کېږي والعیاذ بالله. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو د الله رب العالمین د عذاب نه مؤمن له یره پکار ده، او د تقوا په اسبابو کې لوی سبب دا دی چې انسان زه او ته غواړو چې موږ متقین جوړ شو، د الله د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب نه به یره کې. ځکه قرآن کې الله رب العالمین دا د مجرمانو صفت ذکر کړی دی چې دوی د الله د عذاب نه نه یریږي، بې خوف دي د الله رب العالمین د عذاب نه. او دغه آیتونه چې کوم ما ولوستل سورة عنکبوت، دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ګوره وعادا وثمود، عادیان او ثمودیان الله رب العالمین فرمایي دا مې تباه کړه. او بیا الله فرمایي وقد تبین لكم من مساکنهم، د دې کورونو ته خلکو ګورئ کنه عبرت ته والی، دا کورونه او کندرات ته پاتې شو. الله فرمایي ارسم ورله تباه که. بیا وروسته آیت کې الله فرمایي وقارون وفرعون وهامان، قارون مې تباه که، مالدار و د مالدارۍ د تکبر د لاسې حق نه قبله. سورة قصص کې الله فرمایي ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم. قارون ګوره د موسی علیه السلام رشته دار د تره زامنو کې راتلو، دا دونه بدبخت انسانو چې الله ولا مال ورکړی او مالدار و، نو د موسی علیه السلام د رشته دارۍ ته مو نه کته او پیغمبرۍ ته مو نه کته، دا اړو احساس ونه کړه چې لکه زما په تربورانو کې الله پیغمبر را لېږلی دا غټ نعمت موږ باندې شوري چې خپل تربور سره کلک ودرېږم. دا ظالم دومره بې غیرت او چې هغه چا د قوم وجلو فرعون بیل قوم، دا بني اسرائیل بیل قوم، قارون بني اسرائیلی و د موسی علیه السلام د قوم قبیلې و، د تره زوی کېده، د په تره زامنو کې راتلو. او فرعون قبطي و بیل قوم، او فرعون به د دې د قوم الکان وجل، خو دا دومره بې غیرته کړو دې مالدارۍ چې لاړلی او د فرعون ملګری شو. اوس هم ډېر بې غیرته دي، په چا مې تنقید غرض نه دی، خو بې غیرته پیسه ورسره ډېره، سرمایه ورسره ډېره، خپل قوم هم خرڅوي، خپله قبیله هم خرڅوي، او دغه رنګه د کافرو او د نورو د اسلام د دشمنانو سره یاراني او دوستاني، او د مؤمنانو د متقینو د علماو ناسته ولاړه د هغې تعلق باندې ورته ځان سپک کارېږي. زه خو څه لوی شی منو، زه به دلته دوی سره په دې چټایانو باندې کښېنم، په دې ورته ځان ډېر دغه ښکاري.
تکبر کی یو نشی په دې مزغو کې. قارون مالدار دا نشی و په دې دماغو کې. د موسی علیه السلام الټه دشمنی کوله، داغه خلاف به خپل مالم لګاو. دا مالم ډېر عجیبه فتنه ده. د انسان په دې مزغو کې چې کوم دی دا منګوټی نه دی، دلته به دې کې عجیبه نشي به تاویږي را تاویږي چې 2-3 روپۍ ورسره راشي او چې بس یې مخ همدازئ. بیا الله رب العالمین فرمایي وګورئ فرعون مې راونیو سره د بادشاهۍ د په بادشاهۍ غرور وکړو. حامان مې راونیو چې دی وزیر د خپل وزارت باندې فخر او غرور وکړو. قوم شعیب مالدار او تاجران غټ، دا بعضې خلک په خپل تجارت او کاروبار باندې ډېر فخر کوي، کمپنیانې مې دي، کارخانې مې دي او دا مې دي او هغه مې دي. نو ویدي نو څه چل وشه ویدي. ایو مولوي صاحب ډېره عجیبه خبره کوله. و یو بیان مې اورېده دی مولوي صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه. ویل یاره یو مالداره سړی وایي ما ته چې زما دومره ډېرې ځمکې دي چې سار راوځم او دا پټو ته ګورم داسې هغه ځای پورې وایي چکر پې وایي وواما. ما ورته ویل چې تا پې پیسې ورکړي ځان دې پې ستړی کړی دی، زه چې راوځم زه ورته مفت داسې وګورم داسې پې تېر شم. نو تا ورته وکتل ما ورته وکتل څه چل وشه خبره پوهېږي. د هوښیارو خلکو بل شان خبرې زه یې داسې حیران کړم په دې خبره. ما ورته ویل خو څه چل وشه خو ځمکه د په ځای پرته ده او تا پې لا ځان ستړی کړی دی او پیسې به دې پې ورکړي او څومره او زه یې په مفتو کې داسې وګورم. دا هغه د تکبر په مختلف انداز باندې هغه نشي. الله اکبر. نو حامان دا د وزارت د لاس الله رب العالمین تباه کړ. بیا الله رب العالمین فرمایي دا څومره قومونه چې ما تباه کړه د څه د وجې نه وایي ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستکبروا فی الارض. موسی علیه السلام ورته دلایل بیان کړه، دی تکبر وکړلو، په ځمکه کې لویوالی وکړلو. تکبر دی ته وایي زما محترم ورونو چې یو کس تا ته حقه خبره کوي او ته هغه کس او د هغه خبرې ته سپک وګورې، والعیاذ بالله. خبره حقه ده او ته یې نه منې. بیا الله رب العالمین ورپسې آیت کې فرمایي فکلا اخذنا بذنبه. الله فرمایي اسې بې سمې نه دي نیولي، دا هر یو قوم مې په ګناه باندې نیولی دی. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا. بعضې قومونه داسې دي الله فرمایي چې ما پې د کاڼو باران کړی. د کاڼو باران یې په چا کړی و؟ په قوم د لوط علیه السلام چې په اور پخ شوو کاڼو باندې ویشتلی شي. ولې بدکارو زناکارو او زناکار سنګسارول پکاري. زموږ دین کې هم دا دغه چې واده والا یو بدکاري وکړي سنګساری تر دې پورې چې مړ شي. نو دا بدکارو په اور باندې اور په کاڼو الله رب العالمین ویشت او کلی یې په الټه کړه. ځکه کارونه الټه کول د نارینهو سره بدکاري کوله چې دا کار زناور نه کوي. زناور دا کار نه کوي، نارینه سره بدکاري نه کوي او ځان ته انسان وایي او هغه دا کار کوي. نو دا د انساني فطرت هم خلاف کار دی او دا د زناورو نه هم بدتر کار دی چې زناور هم د دې کار نه شرمېږي او ځان ته انسان وایي او هغه داسې کار وکړي. نو الله رب العالمین دومره غصه کې راځي چې د اور په کاڼو یې ویشتل او کلي په الټه کړه. دا ځمکه بره شوه او د کورونو چتونه ښکته شو. بر الله رب العالمین اسمانه پورې چې کوم دی اوچت کړه او لاندې راخطا کړه. الله اکبر. اوس هم هغه ځمکه همداسې پرته ده او فصل مسل پې نه کېږي. هغه اوبه هم چې کوم دی سخا او مردار یې همدغه شانته پرتې دي. الله رب العالمین تباه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دغه علاقو کله تېرېده جهاد له بتلو د عادیانو د ثمودیانو قوم لوط د علاقې به راتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملګرو ته ویل ګوره دلته ګوره ډوډۍ موډۍ ونه خورئ، دلته ګوره ایثار نه شئ، دمه ونه کوئ او چې په دې علاقو تېرېږئ جاړئ به ګوره جاړئ به په دې علاقو باندې چې تېرېږئ چې ګوره د الله رب العالمین عذاب په دې علاقو راغلی. داسې ځایونو ته به چکر وله نه ځي چې خاندي هلته ویډیوګانې کوي بیا پکې خاندي. که د عبرت دپاره ورځي خو ورشه، خو د خندا او د پکنیک دپاره به نه ورځي. عبرت دپاره ورتلی شي. قرآن کې الله بار بار وګرځوي په دې زما عذابونو علاقو باندې او عبرت دې والی چې دا څومره مضبوط خلکو الله تباه و برباد کړ. رب العالمین د چا څه پروا ساتي؟ د نوح علیه السلام د پیغمبر زوی دی چې د الله نافرمانه دی، الله په طوفان کې تباه کړو. الله فرمایي په بعضې خلکو مې د کاڼو باران کړی. ومنهم من اخذته الصیحه. بعضې خلک مې په چغه باندې نیولي دي. یو ملک پرې راغلی د عذاب، جبریل علیه السلام پرې راغلی دی، صرف یو چغه پرې والي ده او زړونه یې چې کوم دی شلیدلي دي او تباه شوي دي. الله رب العالمین سره داسې ملائک چې د هغې یو چغه موږ نشو برداشت کولی، یو کړکې موږ نشو برداشت کولی. او بیا الله رب العالمین فرمایي ومنهم من خسفنا به الارض. بعضې مې په ځمکه خښ کړي لکه قارون هم الله رب العالمین په ځمکه خښ کړلو. وخسفنا به وبداره الارض. سورة قصص کې الله فرمایي دی او د ده هغه کور او محل مې ټول ورله په دې ځمکه نه ایستل. ځکه محل باندې د ډېر ناز کو
فخرج على قومه في زینته ډیر ډول او زینت کې راووت او تکبر کې هغه اسیم ورله په عجیبه طریقه باندې تیار کړو او د کوم جواهرات په ځان لګولي او ملغلري په ځان لګولي وي کوم سونې په ځان لګولي او کوم تاج ځان له جوړ کړو په کوم انداز دی راووت دا انداز د الله خوښ نشو یو انداز پکې دا چې پنسیخ کته کړی وي او ګټي پټي وي دا د متکبرینو علامه ده دا د قارون صفاتو چې پنسي به کته ساتلی مسلمان نارینه بخپل پنسي اوچتي ساتي یوازې په منځ کې نه پار وخت او نبی علیہ السلام فرمایي دا د متکبرینو نه خاله دا د خیلا والا نه خاله من جر ثوبه خیلا بعض خلک وایي نبی علیہ السلام خیلا ویلې د تکبر ولا زموږ لکه خو تکبر نشته ورته چې دا حقیقت دی کړي دقیقه تکبر نبی علیہ السلام ویلې دی نور څه ته ځان دا چې ته حدیث نه مانی او دا پنسن نو چته دقه دی تکبر دی دا دین غټ تکبر ورشتنه چې تا ته حدیث بیان شو او ته چې نه کنه پیشن می خرابېږي نو بد دین غټ تکبر نشته تکبر خو دقیقه ته وایي کنه چې حق خبره نه مانی حدیث نه مانی یو دای چې انسان پنسیخ کته شو دی په پویږي نه غریب ته پته نشته یو بل مرګ ته اوچته کا یو دار ته خپل پویږي او ځان ته ګورم او په شیشه کې ځان تر کوم دی خد قصد اخته کې چورګه څنګه ښکاری او پنسي د اخته کړي نو د الله نبی فرمایي هغه کپڑا دا ماشومان هم زموږ د حدیث ویل ته چې ودرېږي مازیګر کې هغه کپڑا چې د ګیټو نه لاندې شو دغه زیبا چې دا څومره اندازه باندې کپڑا ښکته شو د ګیټو نه دا زیبا په اور د جهنم باندې سېځلی کېږي د جهنم په اور دا د متکبرینو نښه ده دې وجې نه یو مولوي صاحب بیان کوو ډېر عجیبه خبرې وکړله وایي اور دی بیا د جهنم که سړی وي چې مړه خو صرف په خپو باندې عذاب دی نو نعوذ بالله الله دې موږ د جهنم د لوګي نه مو ساتي دا دعا کوئ وایي که د اوړي موسمي او ستا باقي ټول بدن دننه ایسي ته پروت وي خو د دې کمرې نه بار صرف یو کړکۍ وي او د خپې دې صرف 2 بار کړي او نور څه نه اور پر چا نه نیولی تش خالي او 2-3 ماشي راځي او ټک ورکوي خوب به ته وکړي خوب ته کولی شي قسم په الله چې ټوله شپه به دې په عذاب کې تېره شي دا څه کوي دا 2-3 ماشي به درته صرف لګي لاسونه به یې تړلي خوځېږي به نه خپې به هم له تړلي صرف به 2-3 ماشي راځي او تاله به خالي سات په سات یو ټک درکوي ټینګېږي ورته زه خو ته نشم ټینګېدلی او تاسو نه خبر نه یم مونږ خو د ماشي ټک ته نشو ټینګېدلی خوب نه مونږ باسي او بیا د جهنم په اور څنګه رسي مطمئن شي مړه دا مولیان دي هر څه کې سختي کوي نو دا زما خبره ده د مولا خبره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده که د الله بنده دا څه دوکې ځان له ورکې ځان له دوکې مه ورکوه نه الله رب العالمین فرمایي بعضې قومونه مې په ځمکه نه ایستل قارون الله رب العالمین په ځمکه باندې نه ایسته او دغه رنګ الله فرمایي ومنهم من اغرقنا بعضې مې غرق کړه په اوبو لکه فرعون د نوح علیه السلام قوم طوفان پې راغی او په اوبو الله تباه و برباد کړه سیلابونه پې راغی دا اوس هم چې کوم څه دي که نه د امریکا کې چې تاسو ګورئ او دا دنیا په مختلفو ځایونو کې دا د الله عذاب دی بل څه نه دي دا د الله عذاب دی د الله په عذاب کې نیولی شوي دي د مسلمانانو بېحسي او مسلمانان ته لري هلته ورپسې ورتلل نشو کېدی الله رب العالمین په خپله راونیول او د الله دا سیلی دا د هغې فوج دی بس صرف هوا راځي اور لګوي هوا راځي اور لګوي دا هغه منبه عذابونه دي چې الله رب العالمین یو قوم له تنبیه ورکوي چې سم شي زما محترم ورونو د هر قسم عذاب نه پناه غوښتل پکار دي بیا الله رب العالمین فرمایي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله په دې قوم ظلم نو کړی دا هر قوم باندې چې الله عذاب راوستی دی الله پې ظلم نه دی کړی بلکې دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی کله چې الله یو قوم رانیسي هسې بېسې نه رانیسي په دغه قوم کې خپله د ظلم اسبابي علی الله رب العالمین رانیسي الله سبحانه وتعالی دی موږ او تاسو د ټولو عذابونو د اسبابو نه وساتي او الله رب العالمین دی د دنیا او د آخرت دواړو عذابونو نه موږ په حفاظت کې رب العالمین دی موږ ته د ګناه په ځای د نیکو د طاعاتو توفیق راکړي رب العالمین دی زموږ غفلتونه ختم کړي او الله سبحانه وتعالی دی موږ او تاسو ته د هغه اعمالو توفیق راکړي چې په هغې د الله رب العالمین د طرف نه د عذابونو په ځای رحمتونه برکتونه او د الله رب العالمین زیری او خوشحالۍ نه نازلېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د ماشوم د پیدایش متعلق سوال کړی دی. د ماشوم په اومه ورځ باندې حقیقه پکار ده چې کله هلک پیدا شي نو د هغې د طرف نه 2 چیلي یا 2 ګډانه لالول پکار دي. دا یو شکریه د نعمت چې الله رب العالمین موږ له اولاد راکړي، او که جینۍ وي نو هغې د طرف نه 1 ګډ یا 1 چیلی لالول پکار دي. دا یو شکریه یې الله رب العالمین چې الله موږ له یو صحتمند ماشوم راکړي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې عمر نه دی ښودلی د دې څاروي، لکه څنګه چې په قربانۍ کې شرطونه یې کن چېرې که چیلی ته لالی نو په غاښو به دوی، غوا چې نو په غاښو به دوی. هغه شرط د دې حقیقي په څاروي کې نشته دی. دې کې دا شرط نه دی، ځکه سختي په دې کې نه ده کړې، خو بس چې د صحتمند څاروي 2 دانې نو بس په هغې باندې ته دا کولی شي. بعضې ملګري پکې دا تپوس کوي چې یاره که یو سړی وایي چې ډېر میلمانه راغواړم په حقیقه کې غویه لالوم سخی لالوم، نو دا نه دي ثابت، ځکه دین به ما ته د ځان نه جوړ. یو زما ستا جذبات دي، خپل خیالم دی، او یو د الله دین دی. نو د الله دین دغه دی، او پاتې شو زما ستا رسم رواج نو هغه جدا خبره. که ته چېرته وایې چې میلمانه مې زیات دي، ورسره چاولې پخې کا، بل شی ورسره دغه که لږه ترکاري ورسره نوره پخه کا، یا پکې اوبه لږې ډېرې کا. خو اکثر د دې دغه نه چې کوم دی د دې شریعت چې کوم هغه احکام دي په همغه طریقه کول پکاري څنګه چې په حدیثو کې راغلي. دغه رنګ د بل ملګری وایي چې یاره دغه چې دی د جادو ولې اثر کوي، د ټوپک ولې اثر کوي. وایي جادو خو باطل شی دا ولې اثر کوي، دا ټوپک ولې ډز کوي سړی وژني، دا زار ولې اثر کوي. زار اثر کوي که نه کوي؟ جادو یو بیماری ده، امتحان دی، ازمایش دی، شیطانی کلمات دی او اثر پکې دی. بعضې خلک وایي دا کفر دی او باطل شی دی او اثر پکې دی. زموږ شیخ عبدالسلام صاحب ویل زه به تاله یو باطله څپېړه درکړم، هسې به خو اثر پکې شته که نه، دا غوږ به دې سوځېږي یو څو ګنټې. وادې اورېده؟ نو دا هسې په زول خبرې دي. یو طرف ته د پیغمبر خبره چې راغه بیا پکې عقل مه چلوه، په دا امتحان دی او ازمایش دی. و دې کې ته اوس عقل چلې چې او دا چل او دا چل، په حرام کښېنه، خپلې فلسفې دې د ځان سره سنبالې کړه چې د نبي علیه قرآن کې الله فرمایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. په دې جادو باندې دوی چاته ضرر نشو ورکولی مګر د الله په اذن باندې. الله رب العالمین په دې باطلو شیونو کې بعضې وخت کې اثر اچولی د ازمایش. ته چې چا نه ډوډۍ راپټه کړي، باطله ډوډۍ دې راپټه کړه، ځکه حلاله نه ده حرامه. چې ویې خورې مړی دي که نه، چې ویې خورې خېټه دې مړه شي، باطل کار دی کو موړې کړې. داسې مه وایه چې باطل کې اثر نشي، دا چا ویلي دي، دا ستا غلطه خبره ده. باطل شی دی، اثر پکې دی، دا ازمایش دی، دې ته امتحان وایي. دا داسې ده لکه چا باندې چې بیماري راځي، پیغمبران باندې سر درد راځي، تبه پرې راځي، ستړیوالی پرې راځي، دا ازمایشونه. نو دغه شانته جادو هم یو امتحان دی، خو الحمدلله د دې علاجونه شته. سهار او ماښام اذکار پابندۍ سره کوه، آیت الکرسي هر لمونځ نه بعد وایه، او سهار او ماښام 3 اخري سورتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سهار او ماښام یې 3 ځله وایه، وده کېدو وخت کې وایه، داسې لږې لاړې ورسره دغه که سر نه واله کوم ځای پورې چې د لاس رسېد 3 ځلې په بدن راکاږه، او هر مونځ نه بعد باقي یو ځل وایه دا 3 سورتونه آیت الکرسي. دا ټول جادوګر راول او مخامخ ودروي تاسو جادو کوئ، زه به دا سورتونه وایم. په جادو کې ډېر طاقت دی که په قرآن کې ډېر طاقت دی؟ وهم به بیا نه کې، وهمونه مه کوه، اذکار کوه انشاءالله او دا سورتونه وایه او مه چاله ځه چېرې چې زما په دې سر داسې بوج راځي ته لږ وګوره نو چا به څه چل خو نه یې کړی. په آرام کښېنه، هغوی دوکانداري ده، تا باندې باسي چېرته ټینشن یې به درته چې اوهو ډېر خطرناک جادو باندې شوی دی. چاته ویل که تا باندې خو 200 هندوان ناستې دي پیریان، دا خو ډېر ټایم غواړي او ډېره غټه خرچه راځي. دا ګپونه دي، ډرامې دي، دا شی مه کوئ. خپل اذکار کوئ، سهار او ماښام اذکار کوئ، هر لمونځ نه بعد اذکار کوئ، انشاءالله تعالی الله به مې حفاظت کوي. بل زما محترم ورونو، زمونږ محترم ورور قاري بادر شیر صاحب د ماوی مدرسې ناظم دی، د هغې والده محترمه بله ورځ وفات شوله. بیا په هماغه ورځ باندې زموږ عبدالاکبر کاکا چې د دې مسجد زموږ زوړ ملګری، اولنی ملګری، د دې جومات د جوړېدو نه مخکې نه زموږ سره ملګری و، د دې الاکبر بهی او د عبدالله بهی د والد صاحب، الله رب العالمین دې هغوی ته بخښنه وکړي، هغه وفات شو. او حقیقت دا دی چې په یو مجلس کې سپین ږیري ناست دي، په درس کې ناست دي، په یو مجلس کې مجلس پې دروند ښکاري او ښایسته پې ښکاري. نو بلکل زموږ داسې ولکه زموږ تره، زموږ مشر
او زمونږ هم اصلاح کوله بعضې وخت کې ځکه سپینه خبره به یې کوله دا پکې الله پکې یو صفت اچولی او کمال یې پکې اچولی بعضې سړي کې د دې خبرو کولو جرأت الله اچولی نو رب العالمین دی د دې بیمارۍ د وجې نه د هغه ټول لغزشونه معاف کړي رب العالمین دی ورته مغفرت نصیب کړي بل زموږ د مسجد ملګری دا هم زموږ زوړ ملګری دی خدمتي ملګری ایماندار حاجي صاحب هغه بیمار دی اوس هم هسپتال کې دی تقریبا دا یو هفته وشوله زه ترې خپله خبر نه وم بل ورته تپوس له ورغلم بیا نو بیمار دی بیګامو سره ما خبرې وکړلې د الله نه دعا غواړو چې رب العالمین ورته شفای کامله ورکړي الله دې ورته روغ صحت ورکړي الله رب العالمین دې د خپلې لاړې د هغه دپاره دوی وګرځوي نور چې څومره بیماران دي الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو له شفای کامله ورکړي دا زموږ د ابراهیم مولوي صاحب دي والده محترمه دا زموږ ګاونډیان دي دا بیماره د ډېر وخت نه الله رب العالمین دې هغې له شفا ورکړي رب العالمین دې که څوک هسپتالونو کې که کورونو کې الله رب العالمین دې ټول روغ جوړ کړي صفونه برابر کړي مشر الله مخکې صفونو کې ځای ورکړي